د روجې په حالت کې غسل واوړي نو بیا مسله څنګه ده؟ د سړي روجه ده ټیک شوله او غسل په باندې واوړي د روجې حالت دی، نو اوس بس چل کوي غسل بس طریقې سره کوي. یوه دویمه ګوره اهمه خبره دا ده چې یو کس پېشمني کې راپاسېدو او دته عذر پیښ شوی دی غسل په باندې اورېدلی، یا د ماسخوتن نه مثلا انسان دی کوروالی کړی جماعي کړی او دی به اوده شوی دی او پېشمني کې په داسې ټایم کې راپاسېدو چې که غسل کوي نو پېشمنی ته پاتې کېږي، د اذان ټیم نږدې دی، او که پېشمنی کوي نو غسل ته پاتې کېږي بیا په باندې اذان کوي. نو ګوره دلته به اوس څه کوي؟ دا ګوره ضروري مسله ده او ډېرو خلکو ته پیښیږي او د لاعلمۍ د وجې نه خلک ځان په تکلیف کې واچوي. نو دا زمونږ او ستاسو نه ګوره پاتې ده چې دا مسله منګه زده کو او دا مسله منګه نورو خلکو ته ورسو، خلک په باندې پوي کو، مسلمان د تکلیف نه بچ شو، اجر به الله منګه تاسو ټولو ته راکوي. ګوره اول مسله خدا را چې د روجې په حالت کې په سړي باندې غسل واوړېدو نو دی به څه کوي؟ بس سیده ساده خبره ده، غسل به په سنت طریقه وکړي. ښه ښایسته ده، غسل نه مخکې به اودس چرندم وکړي او د چرندم کې خو ته خوله کنګالې که نه پوره خولې ته به اوبه ورسې، ټیک شوله. غرغړې به نه کوې، ګورې غرغړې به روجې حالت کې نه کوې، دا سنت دي، دا فرض نه دي ښه. او دغه شان پوزه چې ده نو دا به ترخې نه، حلق ته به اوبه نه رسې. د پوزې چې کومه دا د نرمۍ حصه ده دا نرمه، بس دې ته به اوبه ورسې چې تا ته پته ولګي چې زما دیزې پورې دا پوزه چې ده دا لنده شوله او ټول بدن بلون کې. بس ماښام بیا ګورې غرغړو او دغه شان چې کوم دی پوزه ترخولو ته ضرورت نشته، بس تا غسل شوی دی، ټیک شوله. دا یوه مسله. دویمه دا ده چې ته په پېشمني کې راپاسېدې او تا ته احتلام شوی دی، غسل در باندې اورېدلی دی، یا دا مسله ده چې په پېشمني کې ته راپاسېدې او مطلب ته د ماسخوتن نه جنابت په حالت کې وي، اوده شوی وي او ټایم کم دی، نو که پېشمنۍ کې غسل پاتې کېږي، که غسل کې پېشمنۍ پاتې کېږي، نو اوس به څه کوې؟ نو ګوره دلته چې کوم دی غسل مه کوه، اول پېشمنۍ وکړه، ټیک شو. دا گنجایش شته چونکې جمع ته خو لا ټایم ډېر وي که نه، چې اذانونه خو وختي کېږي او بیا خو جمع ته ټایم وي. نو داسې وکړه چې ته اوله دغه وکړه، پېشمنۍ وکړه، لاس خوله به پاک وینځي او ښایسته به پېشمني ته کښېنې، پېشمنۍ به وکړي. د هغې نه پس به بیا څه وکړي؟ که په تا باندې د اذان ټایم راغلی و که نه او صبح صادق داخل نه و خو بس ټیک ده، که نه صبح صادق داخل شوی او مطلب نو دا د روجې نیت نه دی، دا د غسل په حالت کې ټیک دی ښه. یو سړی وایي زه د جنابت په حالت کې ملکه زه د روجې نیت کوم، نو دا روجه به زما صحیح وي که صحیح به نه وي؟ نه، که ته د جنابت په حالت کې مې نو روجه ستا بالکل درسته ده. او چې د پېشمني ټایم تا نه ځي نو پېشمنۍ ضروري دی، ځکه د ورځې به بیا ته په تکلیف کې، نو لحاظه ته پېشمنۍ وکړه او غسل چې کوم دی دا وروسته که. که په تا د اذان ټایم راغی بس سیده ساده او سمپل خبره ده، ښه ښایسته به ټول بدن لون کې، ټیک شوله، او خولې ته به اوبه واچوې چې ټولې خولې ته اوبه ورسي، غرغړې به نه کې، او د پوزې نرمۍ حصې ته به اوبه ورسې، پوزه به ترخې نه، حلق ته به اوبه نه رسې. بس دا طریقه ده. ماښام نه غرغړو ته ضرورت شته او نه پوزه ترخولو ته ضرورت شته، او چې دا د پېشمني په ټایم کې کومه مسله وه د تکلیف دا هم ختمه شوله. نو ګوره دا ضروري مسلې دي، وړې وړې مسلې دي، خلک دې نه دي خبر، د لاعلمۍ د وجې نه هغې په تکلیف کې مبتلا وي او په ظاهره به دته ښکاري چې د شریعت دا حکم ګینې لکه سخت دی. دلته اوس ما څه پېشمني ټایم هم کم دی او په ما غسل هم اوړېدی، لکه زه دا غسل مخکې کومه خو لکه بیا خو ما نه پېشمنۍ پاتې کېږي، نو دی خامخا په غسل ورځي او پېشمنۍ پرېږدي، نو د ورځې بیا په تکلیف کې او خپل ذهن کې ولې شیطان راشي او دا وسوسه به ورځي چې چېرې د شریعت دا حکمونه خو ډېر سخت دي. نو شریعت حکمونه سخت نه دي، زما او ستا جهالت ما او تا ته کار خراب کړی چې ما او تا د مسلې نه خبر شو. نو په شریعت کې د مسلو ډېره زیاته اساني ده. دا مسله زده کوئ او نور امت ته یې ورسوئ. جزاکم الله خیره. احسن.